السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مؤمن اوچت مؤمن هغه چې زړه ژوندې او چې زړه ژوندې نو الله سبحانه وتعالى بندگی وکړي، او چې زړه ژوندې نه ځان به د ګناهونو نه لري ساتي او د رب العالمین اطاعت به کوي. چې زړه ژوندې نو دی به د هرې حادثې نه عبرت واخلي، بشرط د دې چې زړه ژوندې نو څومره حادثې او مصیبتونه چې په مسلمان باندې راځي نو د هغې نه مسلمان عبرت اخلي. چې کله د هر واقعي سره او د هرې حادثې سره ودرېدي او د هغې نه د عبرت اخیستو نو ستا ژوند به بلکل سیده تېرېږي. الله سبحانه وتعالی نافرماني وبکې نه، خو په شرط دی چې کله ته عبرت اخلي د هر څه نه. تقریبا یو 2 یا 3 ورځې مخکې زمونږ یو ورور او نږدې ملګری چې زموږ سره د زړه د کومې نه مینه وه، هغه د دنیا نه د فاني دنیا نه رخصت شو. ډېر نیک انسان و، نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله احدا. زموږ هر درس کې وو، زموږ درسونه به ښکلي ښکاري او هغه اوس په خاورو کې پروت دی. خپل سفر یې پوره کولاړ او دغه قیامت په هغه باندې راغی. څنګه چې حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې کله یو سړی مړ شي نو فقط قامت قیامته، نو په هغه باندې دغه قیامت راغی. اوس هغه ملګری رب العالمین ته مخامخ شوی دی او زموږ د الله نه امید دی چې انشاءالله الله به بخلی. الله سبحانه وتعالی دې برحم وکړي او الله دې د آخرت سختي او د آخرت هغه مرحلې هغه ته اسانه کړي. الله سبحانه وتعالی سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي او په نیکانو او په علماء خلکو باندې معینونو الله سبحانه وتعالی دې د هغوی سره دغه حشر وکړي. اوس دا حدیثه په موږ باندې راغله او تیره شو او پرون موږ هغه په خپلو لاسونو باندې ښخ کړو. ټول ملګري هلته وو، غالبا تاسو پیژندوم، تاسو خخونکو، تاسو هر څه. نو بیا څه خبره ختمه شو. نه د هغې نه بعد څه موږ ویل غواړو، څه کول غواړو. دغه ملګری و موږ سره و، زموږ په منځ کې اوسېدو، موږ ښه بلکل پیژندو، ځوان هلک بلکل روغ رمټ مړ شو، قبر کې موږ ښخ کړو. نو بیا څو دا سوال دی، نو بیا دا چې ته په دنیا کې واپس بیا ولګه، بیا دا چې ستا خو یقین دی کنه ته خو نه مړ کېږي. تاسو سره کې خاص لیکل دي چې ته به بوډا کېږي او 1 کالو ته به رسې، 80 ته به رسې او د هغه سره لیکل نه و. یا تاسو سره کې داسې لیکل دي چې ته به سخت مرض به درباندې راځي غټ او بیا به مړ کېږي او د هغه سره دا لیکل نه و، ځکه هغه اچانک مړ شو. دا لیکل موږ سره شتي چې موږ داسې مطمئن نه شو. دا دنیا هغه دنیا ده چې دی په زرګاو په لکاو خلک دوکه کړي دي، خو بیا هم بعض خلک د دین عبرت نه اخلي او نه د زړه یې ښیي. د زړه اوږده پروت دی، د زړه ویښول پکار دي. نن به موږ مختصر د دې دنیا طرف ته اشاره کوو. دا کوم چې دا ټول انسانان به دوکه کې چولې دي، دا ټول انسانان
په یو جاخه کې او په غم کې اخته کړي. هغه دنیا چې هغه روانه ختمېدو ته ده، او دا خبره ځان سره یاد ساتي چې هر شی چې رواني کنه نه دی ختمي، هر شی چې رواني دی ختمي. د دنیا شاته نه ځي ګوره، د مخې ته روان، لکه څنګه چې ستا عمر مخې ته روان دی، نستا د عمر ختميږي، د شروع کیږي بیا نه ګوره. د دنیا زی ختمېدو ته، او سچې بدی کې دي دم روان دي ختمېدو له، او د دې دنیا چې کمی مزيدي دم ختمېدونکې دي. د دنیا په مزو، په عمر، په وخت، په دې بالکل یقین نه ساتي. د شمار ورځي، د شمار یو څو ورځي، ایام معدودات، د شمار د ورځې راخ انسانان تیر کې خپل سفر پوره کې بیازي. الله سبحانه وتعالى په قران کې وایي ما عندكم ينفد وما عند الله باق. سچ تاسو سره دي د ختمېدونکي دي، سچ رب العالمین سره دغه همیشه پاتې. سچ تاسو سره دي، موږ سره سره دنیا ده کې، دنیا و ما فيها، په دنیا کې چې سي ټول ختمېدونکي. چې ډیر اوچت مؤمنین هغه لپاره دغه خبره کافی ده. دنیا او په دنیا کې سي د ختمېدونکي بد ده لپاره کافی ده. خو موږ هغه درجه ته خو نه یو، موږ خو د دنیا د دې دوه کړي چې لازم به کې تفصیل کوو، او یو تفصیل نه تفصیلونه وکړو، او هغه تفصیلونه کار نه چلیږي الا من رحمه ربي. کوم خلک به چې تفصیل به بیا سره وکړي. الله په قران کې خو واضح مونږ ته ویلي دي یا ایها الناس. دې کې ګوره دې سیم نه دی ویلي چې اے مؤمنانو، کدي چې ویلي چې اے مؤمنانو یو خبره د مؤمنانو لپاره نه. ایها الناس اے انسانانو، الله وګکې دې انسانو خبره تکو. ان وعد الله حق، یقینا لوز د الله رښتیا دی، لوز دغه رښتیا دی چې تاسو به مړ کېږئ، بیا به راپاسئ، بیا به یا جنتي یا به جهنمي. د ټولې خبرې څه دي؟ د بالکل رښتیا دي. نو یا الله مخکې فلا تغرنكم الحياة الدنيا، نو د دنیا د ژوند تاسو دوکه نه کی چرته، او د لوزونه بدن ییر کی کوم چې ماته سره کړی دي، او د کوم لوزونه چې تاسو ما سره کړی دا بدن ییر کی. موږ په مخ رب العالمین سره لوز کوو، یا کنه عبودو و یا کنه استعين. به په دې لوز باندې کوم خلک ولاړي، دا لوز ماتيږي د څه دلاسه د دې دنیا دلاسه ماتي. زمونږ ایمان دی الحمدلله او یقین دی چې رب العالمین موږ بیا را پاسې بیا به حساب کتاب، او الله موږ سره لوز کړی. اوس دا لوز خو الله کړی، خو زمونږ په دې لوز باندې یقین کمزوري کیږي کله کله د دنیا دلاسه. دې چې په خله باندې څوک نه وي چې ګورځي ایمان نه راوړم، په خله باندې خالص ایمان راوړي، به د ایمان پته د عمل نه لګي. زمونږ اعمال ته چې ګورای دي ښکاري چې د ایمان کمزوري دی، به خپل خبره کې رښتیا نه دی. ذکر په علماء کې یو عالم دا خبره کړې ده، وی الناس النيام، دا خلک ټول ودري په دنیا کې چې څومره خلک دي ټول سړي ودري. اسی ګور ډېر الټه خبره نه ده کړې، الټه ده کنه. خلک ټول ویختي ګرځي چې او مزدوري څومره دی وګټل دومره وګټل، خزه دی وکړه نه مې کړې، بچیو شو نه دي شي، کور نشته، مسلې دي، جاخي دي، دا ودري. خو دې وې د عالم وی خلک ټول ودري، ټول خلق ودري. فاذا ماتوا، نو کله چې مړ شي نو بیا ویښ شي. څومره عجیب خبره کړې، وی ودري او چې مړ شي چې ختم شي نو یې شي ویښ شي. په دې خبر باندې مطالب ویږي چې کله به کې سوچ وکړي. دا عالم وی د دې دنیا د ژوند دسی مثال لکه انسان چې خوب ویني. تاسو خوبونه هر شړي درغلي، خوب کې سړی کله کله وی کلی کېم او کلی کې منډه وي پلاني کړلاړم، په خوب کې لګي نیوی گاډي ته نه شي، او کله په خوب کې دی چې پیسې وسره ډيري، کله وی چې پلاني زی ته نه، عجیب عجیب خوبونه راځي. د جره پاسي به بلس کې صحیح هیڅ نه. د دې دنیا مثال دی، موږ اوسو دیو خوبونه اینو، دا خوبونه دي کوم چې موږ کوو، بچی دی، خزده، مال، مزدوری دا ټول ارسي چې مړ شو د خوب ورپاسو چې لاسو خو خوبونه کتو چې کله ملک الموت راغی او د سای زموږ نه واغسته، بس موږ به د خپل لاسونه دسي یو بل براسي چې مګو چې چوبه دا، اما
اما چې څه کول هغه چې شنو موږ ته وګوري چې خو ته دی اوس را پاسي د دې عالم د دې خبرې مطلب دی. او بعض علما وی د خپل مثال ورکړي د دنیا وی د دنیا پرس او د دنیا مثال دي چې لکه سړی چې د دریاب نه وبس کی یا د سین وبس کی. دا عجیب خبره ګوري چې کله وب ډیری سړی سکی دی نه مړی اسی اسکنه به وته ځلکی به اوس به وته ځلکی به وته ځلکی لکه سړی چې چینی لته د چینی نو وبوس کی لکه د دې غوړش به ځلکی راځي نور اسکم بیا ورشي مخامخ ته وب ډیری سکی نه مړی. دغه شنده دنیا دا وای د دنیا چې څومره هم تاسو ډیریږي او راځي ستاسو اصله ته خو په دې بس ورلګي او خو په دې بس منډي وای. نو ځان سره دا یاد ساته چې د انسان درې احوال دي په انسان باندې درې حالات راځي. نن سره هغه خبره یې ساتي. یو حال هغه دی چې د پیدایش نه مخکې لري او دغه بدايه نشتی پته چې کله شروع شي د مور د خېټې نه مخکې دی ګور کم ځکو او غسنګ حالات وسنګ دغه موضوع پرې ده. دویم حال دی د مرګ نه بعد د قیامت پورې به جنت او جهنم دغه دسی احوال چې نهایي پته نه لګي چې کله ده دغه پرې ده. دریم حال په دې منځ کې دی هغه د اولنی نورسته او د اخرین مخ کې دی او هغه د دنیا د ټول لن حال پکې دی. ټول لن هغه د دې چې د دنیا کې موږ اوسېږو د کم حالت چې موږ تیرو. ها اوس د لن چې کم دی په کار دی چې دین خو موږ عبرت واخلو کنه چې د لن دی نه تعجب خبره ده چې د لن موږ ته ټول نو وګت ښکاري لکه آخرت ټول نو وګت دی. د آخرت مبارک سوچ نه کوي سوچ د سو مبارک کوي د دنیا مبارک کوي لکه دنیا ختمي. ځکه رب العالمین چې په قران کې په کمزې کې هم د دنیا باس کړي دي نو صفت ولنه دی کړي په یو ځکه مسوک د نشي ثابتولې چې په قران کې په یو ځکه الله سبحانه وتعالى دنیا باس کړي او دغه صفت کړي. نور تاسو غواړئ نور تاسو ته چا په خله خبره وکړو نور څه چې رب العالمین په خپل وې د دنیا دسی دا په دې څه یقین نشتی چې هغه وې دسی دا نور موږ څوک زړه ته خبر وکم چې د الله خبره د چا زړه ته کوز نشي زما خبره به کوز شي زړه ته د پلاني مولوی سیب د محدث د شیخ القرآن شیخ الحدیث د دې خبره به زړه ته کوشي چې د رب العالمین خبره په چا باندې اثر ونه کی. چې کم ذکر د دنیا ذکر راغلی دی دغه صفت نه دی شي. او زه به یو آیت و پیش کوم ځکه ډیر زیات الله سبحانه وتعالى په یوه کې د دنیا پرستو خلکو باس کوي سوی وفرحوا بالحیاة الدنیا وې دوی خوشاله دي په دې ژوند باندې ډیر خوشاله نه بګی دوی ملوي اوس لګیا خپل یو طریقې جوړه کړې ده بس پای کې لګیا دی او د بیغم وده چې کور جوړ شي او بس لکه اونته کې وډی کوونته کې پټه والی چې نیم کیله والی یو لس منځلس دکانونه جوړ کی یو دوه ګاډي والی بس دا غریب دغه کړي الله وی دوی خوشاله دي په دنیا باندې رب العالمین سوی دا اوس الله خبره ده وره ومل حیات الدنیا فی الاخره الا متاع او لوی دنیا نه ده مگر د آخرت په مخ کې څه شي د دوکې سامان شي دا دنیا یو پول له دته ممر وای ممر تاسو په عربی کې بوټونه دي کې په کوم ځای چې پیاده خره کوي څه وای ممر دته مقر نه وای ممر د تیرېدو ځای ته وای مقر د اوسېدو ځای ته وای یو مخکینه حال لمت استوي کنه یو اخرنی حال له د دې اولنی حال نه چې د اخرنی لزی په منځ کې پول له ډېر قمقل سړی به چې دې پول باندې یقین ساتي ځکه چې ته چې دا غزین روان شوی نو مقصد ستاسو دی دی بل څه تر شي په پول ولاړل یو سړی د یو طرف نه بل طرف ته پوروزی په سین لپاسه پول له او دې په پول ولاړل الکه راځه نه په دغه پول خوشاله دی الته چې خپل سامان مو چور خپل تلای بستر چوري جو په دې پر دې ته خلکو خیرو کې قم قلب وته وي
خلک کم عقل وي چې ته په دې شي زی پروت چې دا خو د اوسېدو ځای نه خلک به تیری نه. الله سبحانه وتعالى وایي چې د دنیا سامان دې د دوکې په دې باندې صرف د آخرت تر رسیدای په وړي دا بس. بل چې الله سبحانه وتعالى د دې دنیا ډېر عجیب حقیقت ذکر کړي. اعلموا الله تاسو ته وی ګوره دا خبره یاد ساتئ. زه په مخه دي چې آیت زم الله تاسو وی یعنی غوږ وته کېده. الله وی اعلموا اے مسلمانانو اے انسانانو په دې خبره زم پوه کېده کوم چې تزکو. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب وله چې ژوند د دنیا لوبي دي اسی ټیم پاسې دي لوبي وته الله سبحانه وتعالى له ولعب پالتو مشغله ده. خبر مخکې سوی د یو صفت الله ذکر کو وتفاخر بینکم. دنیا حقیقت دا دی چې صرف تاسو په یو بل لپاره فخر کوئ بس. ما دومره مال واغسه بلې ما دومره وګټو بلې ما دومره بچی دي بلې دومره خزې مې دي بلې دومره گاډي مې. الله دغه دنیا ده بسوي وتكاثر في الاموال والاولاد. الله الدنيا نوم د يرس کولو دی په بچو کې او په مال کې. دا رب العالمین خبري لن تعرف دنیا ستوي يرس کولو ته په بچو کې او په مال کې. يرس ته شي يرس ته ډیر والی يرس ته دینه چې نظام د بچي ډیر شي دوبه علماء شي د مجاهدین شي د الله دین خدمت وکړي الله برازي کنه نه دغه نه يرست ډیر والی چې مزدوري به ډیره کوي چې زما سره مال ډیری زبه جمع کم ځان سره. بیا الله مثال ذکر کوي د دې دنیا وګوته کېده کمثل غیث اعجب الكفار. وې د دې باران په شان دی دنیا مثال د باران په شان اعجب الكفار نباتو چې کله دا باران راووريږي دا فصل راوخیږي نو د چا چې دا پټي د زمکه الله یې هغه په تعجب کې پریږي خوشاله شي چې څومره خپل فصل لوخته. ثم يهيج فتراه مصفرا وچ الله بیا د فصل سشي وچ تک زیړ شي ثم يكون حطاما او بیا د فصل ټول زری زری ختم شي. د دې دنیا مثال دی. د دنیا چې انسان ویني کنه نه دا څنګه رسول الله په حدیث کې سوی دنیا وی خوګه ده او تکش نه ده. نه دا چې کله انسان ویني د به دوکشي لکه څنګه چې دا پټي والا په خپل فصل ته خوشاله एकदम په باران راغی سیلې توپان یا بل څه حادثه رااله فصل بالکل ختم شو. د دې دنیا مثال دی. سړی په ډیر خوشاله چې ما ته ډیر وخت پاتې دی لا خو صبر وکړو وډکه ما لا خو صبر وکړو بچی مې لوي شوی نه دي لا خو صبر وکړو په سعودي کې ما لا پاکستان ته زما او بیا بالته بنگلي جوړو ما غټي خبري پرتی دي غټ کارونه پراتی دي एकदम فصل ختم شي تک زړ شي وچ شي او به زری زری شي ختم شي. دغه دي دنیا مثال الله سبحانه وتعالى ذکر کړي. هغه نه الله سبحانه وتعالى په دقه خبري پسې او خبره کوي سوې وفي الاخره عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. او الله په اخرت کې دوه خبرې دي یا خو سخت عذاب دي او یا د الله سبحانه وتعالى طرف نه بخانه. درېمه خبره به ګوره بل نشته نظر یاد ساتي یا سخت عذاب او یا بخانه او بیا دا خبره کړی دا وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. او نه د ژوند د دنیا مگر د دوکې سامان دی. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی مالی وللدنيا ومال الدنيا ومالي. زمانه دنیا سره څه کار دی وی دنیا د ما سره څه کار دی. وی یا رسول الله ته خو بالکل د دنیا نه ځان وېستو او دنیا یې ځان نه بالکل لري کړه. ولی وې زما مثال خدای مسافر په شان دی چې بلار باندې تیریږي دی ونه سور لاندې کین په چې کړه دمو کې وخه پوره شي نه الته پوخ خو پریږي خو نه کړي بس روان شي. دویمه خبر پکې ده یو خدای شو چې مسافر یو هدف باندې وته دی ته چې کله وځي مکې ته ځي
ریاض د مکې ته روان په منځ کې ته ودرېږي پټرول پمپ کې د دمو الته سملې پوخ او چې څوک سم لاس ته خلک څومره پوری خان دي چې دته وګوره دی اوس په دې کې پروت روان وي زه روان دغه ته مده مکې او په دې کې ورځي او په کلونه وشو دغه کې پروت دی لکه ته څنګه مکې ته ځي یو خدای مسافر سره په یوځي کې چې ودرېږي لکه ساته ودرېږي دویم د دې ولې د سورې به مشي رسول الله صلی تمام مثال دي سره کوم مسافر چې د ونی سورې ته کې د ونی د سورې مشي یو خلک وخی کنه لکه څنګه چې زمنګ دغه مرګره الله سبحانه وتعالى دی وبخي الله دې به رحمتونه او برکتونه راوړي سو وخت پورې وغه سورې په سورې دې ختم شو لکه دمه وکړه مختصر وند کې دمه وکړه لا خپل سفر باندې ووت منګه اوس منګه چې دې منګه دغه په شم مسافر یو پرخ منګه وغه کې ده دې چې هغه کمزې کې چې انتظار زه وغه دغه نه وته او منګ باغه په شاته یو منګ بم دې زینه زو خو صرف دغه ده چې هغه ته اجازه مخکې ملو شو او موږ ته لا اجازه نه دی ملو شي نور ګوره ټیکټونه د ټولو اوکې دي ټیکټونه بالکل اوکې شي دي وردا سوچو بګینه کې چې پاکستان ته زم ټیکټ اوکې کوم ټیکټ زما اوسه بالکل تیار دي ورځ وخت ټیم کال هر څه لیکل شي صرف انتظار دغه مرحله ته جراله مزمون بزو دغه دنیا یو مثال دی چې الله سبحانه وتعالى په قران کې ذکر کړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې دغه ویلي په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ملعونه دنیا یو د شي د لکه لعنت چې ویلې شي سوای د الله د ذکر نه او د الله د ذکر په خو شاکې چې سدي او عالم او څوک چې علم زده کوي رسول الله د دوی نه علاوه د دنیا ټوله بیکاره او څنګه ملعونه نه چې د ماشي د وزر په اندازه باندې د الله سبحانه وتعالى په مخ کې د دې دنیا قدر نشته او که د دې دنیا د الله سره قدر وې نو کافر لبهتی یو ګټو بنه ور کړي کافر بګلیږي د وبس کې خپاره د دلیل په دې باندې چې د دنیا د الله په مخ کې سنده نه ځکه ته جیل جوړ کړي د مسلمان د لپاره جیل او د کافر لپاره جنت او د بيدینه د لپاره جنت ته اگر کزان ته مسلمان وي ځکه چې هغه کوي هغه څه چې دغه په دماغ کې راځي او مؤمن کوي هغه څه چې هغه ته رب وي نو جیلی سړی کې او آزاد سړی کې ډېر فرق اوس تما سره کې نهسته او ډوډۍ مې راوړسته مخ ته کې هوتا د شي ورور د یو دیسي ساروی او زناور غوخه دي چې هغه مردار دي د زناخر ولی نو خریته وي په باندې پابندي چې دا بنخ دغه څنګه جیلی سره جیل کې مګري دا غټ ارمانی چې غوخه مې وخړې چې د خډوړې اول دال لاوړي نه دغه دال باندې گزاره کوي جیل لګي دغه څنګه مسلمان په جیل کې دی بس دې چې صوت الله وي هغه باندې عمل کوي او سچ د خواهشات وي هغه دباوي دي شي دنه بوزي پټي مروزي بارته چې رب العالمین امر کړی دغه دنیا ده دنیا هغه دنیا ده چې الله سبحانه وتعالى د دې نیکانو خلقو نه اړولې ده غالبا د دنیا الله ده نیکانو خلقو اړولې نو چرته دوکه پینې شي چې ګور الله مال دنیا راکې نو زه نیک سړی یم غالبا الله د نیکانو خلقو نه دنیا اړي زه لنډه خبره ده کوم کله دې دنیا قدر وې د الله په نيز نو خپل پیغمبر له دومره ور کړی وي چې حساب به نه او هغه انسان دی چې په غزوه خندق کې هغه د لوګي د لاسه دوه کانی خېټه پوری تړي ولې الله غل دنیا نه ورکه دنیا ته اړولې ده د دنیا د نیکانو خلکو سره نه لګي دوه د شي شنه چې دی وبل سره ټکراو خري دی یو ځای جمع کی نشي جمع کړي نو نیک سره مینده په سبانه په آخرت باندې او د دنیا پر سره مینده په دنیا باندې وسنګ الله د پزړه کې د دوه زینو مين یو ځای کې چې په دنیا مینم په آخرت مینم نه یا الله مال بګره دوه مين پزړه کې واچو د کی یو بکې ذکر علماء وی د دنیا او د آخرت د شي مثال لکه دوه بني چې یو خوشاله نه بل بدن خپکی به چې هغه خوشاله دا ولي بدن اولنی بدن خپکی چې دنیا باندې آخرت بدن خپکی او چې آخرت باندې دنیا بدن پاتې کی
او غست خپل مرزي ده چې ته کم یو آباده الله دې عقل درکړي او خه دنیا کې خطه کړي خبر څه باندې پويږي دنه چې بدی خبر به ان شاء الله ته پوي چې کم یو پکې آباده ور غوړي او کم خیر دې کې پاتیش د دنیا اخري نهايه دغه ټول ته معلومه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قول من اراد الاخره سوق چې اخرت غواړي اضر بالدنيا دنیا ته ضرر رسي او سوق چې اخرت غواړي سوق چې دنیا غواړي ناغه ضرر ستر رسي اخرت ته رسي یو فیصله به لازم کوي نو ځکه تاسو ته وایم چې سوچ کوي په دې دنیا کې آیا په دې دنیا باندې یقین پکار دی آیا د دې دنیا سره د زړه نه مینه پکار ده د کوم دنیا کې چې مونږ یو دې د زړه نه مینه پکار ده عقل خپل کولو کې سوچ کوي د الله بندگانو قسم دې د بدی خبرو خورم چې ګره دې چې ټیم کې بدل مرګ راشي چې توبه ډېری چغي وې چې زه واپس کېږم رب ارجعون ما واپس کې ځنیک اعمال کوم خو هیڅ بم بیا ته نه ملوي د دنیا د مزو یو مثال د پیش کوم رسول الله حدیث کې وی انس مالک رحمه حدیث ته ويؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار په دنیا کې چې د ټولو نه مالدار سړی او د نعمتونو خاوني ګور د ټولو نه زیات ګوري ښا زموږ سره بسنه نعمتونه دي چې خلک تیر شي د دنیا کې چې ځان ته سوي زموږ سره سي زموږ د نعمتونو او نعمتونو په مخ کې هیڅ نه دي رسول الله مو دې براوستي چې دې به جهنمي نبي بدل الله سبحانه وتعالى په جهنم کې غفور کې بیا بوت الله وي ابن ادم هل رايت نعيما قط دا ادم بچي چې د نعمتونو دي لیدلي دی وته لا والله ما رايت پلامي قسم ما چې ته نعمت نه لیدلي د دنیا غ نعمتونه دا و چې به موږ دوه شي یو د نعمتونو ګوره دی یوې غپې سره زمونه یېری او دا سختي چې موږ ته ډېر دغه وایو چې دا ګوره سختي دی او دا دي سي دي بندگی کول د الله سخت کار دی الله په احکام باندې تل سخت کار دی د ټولې سختي یو غوپه په جنت کې چې دی ورته سره بدن یې شي سختي به ټول یې شي تباریان شي چې په ما باندې چې سخت راغلي دا وکنه ځکه د دې عیسی علی السلام ته دا خبره منسوب کیږي او بعض کتابونو کې چې هغه ورځ روانو په لار باندې نو چې وی کته یو خزانه استوا او دی خزي سم سنگار کړو زی په جسم کې دي شنو پر خو دی چې هغه تستر نه وچولي هغه له میک اپ نو کړي یعنی ځان سم خو کولای کړو نه دلار د مخ ولا پټاو کپڑے په ویله پاسا چولا وی هغه وتی چې فما باندې کپڑا ما چو زما مخ مو پټو زه خزنه ظاهر کې هو خوشن دې تاسو سره خدغه خدا څنګه ته خزنه وی هغه وتی چې انما انا الدنيا زه دنیا وی هغه وتی چې خاوند دشتي دغه شته شکل خدا خزو دی نه خزو خاوني وی لی ازواج کثر زما خوندان دي خاون منه خوندان دي زما وی ټول پر خو دي طلاق کړي دي ته یوازې ناشته وی طلاق کړي نه ما وجلی دي ټول ما څوک طلاق ولېش او ډیر کم خلک به چې زه طلاق کړي ما وجلی دي وی هغه ته چې ته به اوس خفه لکه خوندان وشته ته به خفه وته چې نه زلیونی نیم چې بچا به سره کوي چې زما ډیر شي خوندان دي په کم خوند به زما خفه کی هغه په ما به خفه کی چې بچا به نه خفه کی وګوره په ما په سي جاړي وې زه بچا به ګوره نه جاړ د دنیا یو خزه او په لاره کې ناشته او مخ ښکار کړي او د چخ پلینا ځکه زدا مثال ذکر کوم تاسو ته یادي مونږ وایو د دنیا مثال دي سیده لکه درنډي خزي په دې باندې ډېر خلک دوک کی خدای نه چخ پلی د دې شان خپلی دا ولې بالله په دغه ګندګۍ کې ناشتي او دغه فحاشي په اړه کې ناشتي او کوم لک چې راځي دا وته وی چې صرف خپل ضرورت پوره کوي او بیا ځه مینه نشتی ګوره
دا هغه دا مطلب شي په یو شپه کې چې دا خزه کې سپما ډیره مینه چې دل او ته نه هغه بل ته ټلیفون ملو کړی وی راشي بیا غم په دغه حالات باندې د دنیا مثال. یو حدیث کې راځي یو روایت کې عبد الله بن عباس رضی الله عنه وی د دنیا د سی مثال لکه بوډۍ خزه بدرنګه نو به خلک سره دوکه کی. هغه ولنې مثال خو بیا هم خو عیسی علی السلام دا راکی چې خولي دا وزن سنگار کړي او ځان خولي کړي سره به دوکه شي خو په دې بوډۍ باندې سره څنګه دوکه کی. هغه وی دا یو بوډۍ خزه د خو په ځم باندې لوپټره چولې او سمې خولي جامې چولې. نو ډیر خلک به منډه وي کوشش پسې کوي منډه به وي کوشش پسې کوي. اخره کې څه شي چې کله دوی دغه جنې ته ورسي او د خیز ته ورسي مطلب دا چې هر څه ختم شي او هغه د مخ نه کپړه لري کې دوی بیا په دغه ټیم کې چې د خپل تندیل داسې کړه سره واجی چې رامو خو ځان تباہ کو په بوډۍ خزي چې موږ رامنډ ول او موږ ته دې ښکول ښکارېده د دنیا مثال دی. او ما په یو درس کې د دنیا یو مثال ذکر کړو کې دې تاسو ته یادي ما تاسو ته واقع ذکر کړو د هغه سړي چې هغه د ازمرینه تختی یاد تاسو قصه خباوس ته یادي هغه واقع دي چې یو سړی په ځنګل کې وو او په دې باندې ازمری راغی. نو انسان د ازمری سره کوم ځای کې مقابله کولای شي د دې ازمرینه تختیدو چې الله کوم ځای کې به بچ کېږم نو کوی ولیدو او د سوچو کوی ته وردانګم هلته مرګ دی خو په دې کوی کې ورسې پرته وا سم خوشاله شو او دا رسې ونه او کته لړ کوی ته او زمره بار ولړلو سم قار د بس دغه کی تاویګره ته چې کله به سره دی کوی نه ورودي چې به عملو او د شکرونو بازي بس رسې نه ولې د مضبوط اسی نظر کته فریوتو چې وی کته لاندې مار تاویګي دی کوی په دیوال باندې غریب خو یې چې الله داسې په کوم مصیبت کې اخته شه بره د ازمره ولړل کته مار دی په دې سوچ کې چې زما سکوما एकदम برو کې د ساواز په ورګه چې ویل دوه منګ کاند یو تور دی یو سپین دی دا رسې خوري دا اوس وسکو اوس بالکل دغه لار نشته په دغه سوچ کې چې د رسې ته وکړو دا کم ځای چې نو په دې باندې چې د غبین لګیدل نو بس خوشاله شو شکر وي شو دغه غبینه سټو بس هغه منګ کاند تمیر شو هغه مار تمیر شو هغه زمره تمیر شو. دغه سړي واقعا و د دې واقعینا پیدا او یاد اوس دای پیدا یاد ساته دا انسان د چمنډه ولا د زمرینه دته وی او د زمره ستا مرګ دی دته ته ولړ لګره پری دی نه ته بکور کې دنه کینې کنه دته بار ولړ روزي با ته سم لګنه را پاسې وا ته مال ډیرو غټي یو خبرش ته ځواني وخت بدرش په یو ځکه دې نه پری دته ته ولړ دا رسې چې کوم تانی ولیدا او کوی ته کوشوي د ستاره دنیا او د ژوند رسې ده دا رسې چې سو پوری روغه ده نو ته سي د مار نم بچي د منګکانو نم بچي او د ازمري نم بچي خدای مار شي شه دا مار ستا قبر دی چې څنګه ستا د رسې وشلې ده ته وسلې دی قبر لوځي ښا نو دا منګکانو به څه کول ایو تور سپین دا ورځ او شپه دی وخت دی روان دی چې څومره اوس لکه سات مخکې موږ نه شو کنه نیمه غنټه مخکې ما بیان شروع کو نیمه غنټه مخکې زمونږ د ژوند رسۍ لګه مضبوطه وا وس زمونږ د ژوند رسۍ کمزوري شوی دی لګه رو روانه ده یو سکند چې وړي ته کمزوري کېږي ستاسو د ژوند رسۍ ختميږي دوه منګه کان پیریږي خنوې دا غبین سو دا غبین دغه دنیا ده کوم چې موږ وایو ځان ته لري ساته پاره سره په دې غبین کې دې څه مصروف شو چې غار څه دې شو هغه تیر شو موږ په دې دنیا کې مصروف شي نو موږ نه مغاره سیر شي چې د دې یو واقع روانه ده د ځان سره یاد ساتي. رب العالمین په قران کې وایي کل من علیها فان سبب یې سره کړی د دنیا کې چې څوک دې د ختمي एकदम ټلیفون را
شي چلې پلانې مړ شو لکه څنګه چې ماته بلوز ټلیفون نه شي چلې پلانې مړ شو څنګه مرګ راځي ته چې مستا مبارک ټلیفون نه شي او کې دې زما مبارک ته ټلیفون درشي چې پلانې مړلې एकदम لکه دا خو بچي وړه خبکی دي نو بچي خبره نه نو هغه مزدوري کوله په تابوت کې به وړي په تابوت کې به وړي خبره نه بوډۍ مور دې ما د کلون نه یې چې راشي خیر مور به انتظار وکړي خو د ټیم نشته نه نو هغه خو پیسې خو دې وځي تجارت جوړوم خیر دې پیسې به د وارثان ولی تجارت واغو جوړ کی دته به بالکل مهلت نه ملوي وي بالکل نه ملوي مرګ وي مرګ مونږ ته وي زه ګور ډیر بیا ادب یم زه وړي کې ته ګورې نه ګورم د مور د خېټې نه راوځي غریب جاړي په یو ته ضرورت دی په عمل کې وې شي سره لکه خو پرې چې مور ولا ته ورکی وي خپکیږي موږ دا ادب زړه چانه کو ځوان لکه خپل एकदम چې راولید مړ شو شي لکه به پرې خو دی واده به کړي وي د ژوند چې د مزي به غسه مور پلار وته خوشاله بوډا پلار بوډۍ مور ملګری دا غوټه ټی شي چې د ځوان شو تلک صبر کو گزارو کوم سره وي دغه ادب زړه چانه کو بوډا بوډۍ دی وځاړي خو زه چې سکوم هغه کوم ها دغه سپری ده په یو نیک سړي بسراغه عالم دی پسرګو خلک دغه نه فائدہ اخلي وخت پوره شو لکه لک صبر وکړه ته چې د خلک ته فائدہ واخلي خلک ته دین زده کې د دنیا لپاره ما پرې ده وینا کعلمم د خو زیاده قدر نکوم د هر سپری ده زمونږ د پیغمبر چې وخت پوره شو نه سایت وېستو د دنیا एकदम ټلیفون نشوي مړل بیا به تلاجی کې بروتي بیا غسل به کفن دی هغه انسان چې هغه د کور نوځي په خپل خپو باندې خو بیا کور ته نه شي ځکه موږ دا خبره کوو غالبا چې ای انسان چې کلم د کور نه راوځي نو دا سوچو کې کې دي چې ته بیا را نشي تاسو اخرنی تل کې دي لکه زموږ دغه مرګره په دغه ورځ د کور نه راوته بیا ورغه نه ترشان موته یو ورځ به وضو خو راځو بنه او دا ته مو مخبري تم ته زیرازي ان شاء الله تاسو باندې کاني په تاسو باندې زما د ګماني چې تاسو د قبرونو زیارتون لزی زوم زیارتون له لاړ شو مخبري ته بیا راش خو یو ورځ به دي سره چې غوګو ته کولاو کا مخبري ته ولاړ شي خو بیا به واپس ناراضي دغه مونږ چې دغه مرګره د اون سره مخکې مخبري ته تله مړې به خخ کو قبر به وکنستو قبر به ډک کو به روان شو هنده دی پر لا او بیا رانه دا دوه خبره په پتا باندې راځي د کور نه بوزي بیا برازي نه او قبر لبزي او بیا به واپس راځي نه په دې دنیا باندې دوکه کېږي ما به دغه انسان په یو کټ باندې پروتي او په هغه کټ باندې دغه دومره طاقت نه چې دغه سړی منه کی دا کوم چې د لمبي چې الکه ته ولي مانه دي د کپړې دي چې وېشتي زه خو حیا او عزت ولا سړی زه خو مسلمانې مزه خو درو سړی د طاقت په دکی بیانې بیزانه پروتي او نور خلک لګي زه خې طرف ته کابل وي ګسته کابل وي خپل او چته کابل وي لاس له چته خزور ور سړی وي هیڅ پکې نه په دنیا کې ولچا لاس نه جوړلې په دنیا کې ولچا لاس نه جوړل او په دغه ځکه وي چې څه کوي زوی تلم دا دغه لسان الحال یعنی په جبه نه وي خو د حالاتو نه خبره معلومیږي وي اي انسانانو چې ما سره څه کوي زما وخت لې به د انسانانو چت کی رواني کی کپن ولور رواني کی کوم ځکه کیږي ها اخري چرته وړي مقبره ته نزدیک زته ته وایم ته د اوس نه همداستانوم دی ا د قبر اوسیدون کیا یسړو ماته شي زو وکور کې اوسې مو خو کلی سیان لګولې دي
او پستی بستی تولایانی دي په کلی کې زموږ 14 کمرې کور دی زموږ 15 کمرې کور دی نور پسې جوړو ته ماته قبر اوسیدونکو زه ته خپکیږم قاریږم ته قبر اوسیدونکو یې خیر دې ستاسو خبره صحیح ده زه صحیح ده زه ګرځم او زه به دلته بیاینو چې کله قبر لاړ شي خو مسله به دی چې بیا به ته ما نه زه به خپل لاسونو په قبر کې کېدم او کور کې به کېدم او کور به بلوم کوم خو مسله به دی چې ته به نه نیسه نو ځکه زه ته دا وایم اې د قبر اوسیدونکیا ته ولې په دنیا باندې دوکه شوې دې دنیا کې سړي چې ته دوکه کړې کم ځکې دي هغه کسان کم ځکې دي زمونږ د مخ کې پاتې شي او غټ غټ بنگلې جوړ کړي ښکاری شتي هغه کسان شتي چې ونی نه هلي کړي وي د زمکه آبادی کړي وي د خپل زمکه شتي هغه کسان چې هغه به بسونو کلونو سیدري د نوح علی السلام وخواله آدم علی السلام وخواله هغه نه بعد د خلکو عمر به زر کالو ذکر ازي او اثر کې چې د یو زنانه زوی مړ شو دغه په وخت کې د نوح علی السلام په وخت کې هغه د 400 کالو امور به سي جړل نوح علی السلام ته نصیحت کو ناغه ته چې وې ځوانیم لا نه ولیدلې دې خلک په دنیا کې تیر شي چې 400 کالو کې لا د ځواني نه درېږي اخر چرته لاړو نوح علی السلام ته وی ته خود ته وړکې وې او یو دیس امت روان دي اخري چې دا غوي عمرونه به د شپېتو په خوشاک وی هغه وخندل وی کده امت کې زه ما د شپېته کټول په یو سجده کې تیرول وی شپېته کال وې سدي زه دغه بډې ته مرمان ته اوس نه نظر ته وم چې شپېته کال سمره وګدې دي په دې کې خو ډېر غټ کارونه کومه ته په یو سجده کې تیرې مونږ ته به د سجدي ټیم د سره ملاويږي نو ته په یو سجده کې تیرې مونږ ته د الله د ذکر ټیم نه ملاويږي مونږ ته د موز د درس د عبادت د بندګۍ ټیم نه ملاويږي ته ولې په یو سجده کې تیرې ته هوګه ژوند د شپېته کال غټ عمر دی زمونږ خلک چې یو بلته وي خیال می غټ عمر ده پروت دی مخکې به وکي کنه لکه بچی لا شي پلار ته وي پلار دې کوم چې جهاد لازم مثال شي ذکر کو دیو ته نه یو مسمزه وګ ژوند بیا به وکي کنه نو موږ په زړونو کې دا خبره نهسته ده چې د دنیا دا ژوند چې دا څه دی د ډیر وګد دی ځکه زه ته دا وایم چې هغه کسان چې شو هغه په سونو کلونو چې پاتې شي هغه کسان چې شو هغه تیزی جبی چې ډیر فصیح خبرې به کولې اوس کوم ځای کې پراته دي قبرونو کې هغه کسان چې شو خولي مخونه خولي رنگونه غړغړ جسمونه وس د غوي په جسم باندې زناور لګي دي هغه جسمونه خوري شوی دي لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی اې د ادم بچی اې انسان ته چې په قبر کې خو دې شنو اول بستا خېټه خرابي د خېټه نه د اول د انسان خراب شي چنجي تر وې اسخاب جوړ شي او کدی قبرونو د کولولو اجازه وای شي نو موږ کولو کړه ته بلی دلې چې سهاري او دغه خېټه د کم چې ټول اول خرابي دي موږ خراب کړیو صرف موږ سره دغه خېټه او دغه سوچ ته زه ته دا وایم چې دې قبرونو نه عبرت واخلې ظاهره کې خوري دي ځکه دا ویل کېږي ظاهرها تراب ظاهره کې څه دي خوري دي وباطنها حسرات او دنه ارمانونه دي لپاس خوري دنه ارمانونه لپاس خو دې ښکاری چې د خپل آباد شوی خپل جوړ شوی دي به کانی پراته دي په خلکو بم واچي چې راکانی مضبوطی شي دنه بګی داسې مصیبتونه دي والله کې د ولیدو تباریان شي دغه غټ خبري رواني څوک جهنم کې د عذابونو ورکړي کیږي او څوک په جنت کې د مزي اخلي دا قبر به معمولی نه غني دل به تزي د استغفر کور دي ځکه یو شاعر دا خبره کړی دا وی عمرتم بيوتا لغيركم منافعها وسكناها وی دسی کورونه تاسو جوړ کړو چې فائدې نور خلکو ته ملويږي او وسیږي بکې ماغو وخربتم بيوتا او دسی کورونه تاسو تباہ کړو چې تاسو نه علاوه پغې کې بل څه کوسیږي نه
موږ لګیو کنه کورونه جوړو کنه جوړو ټول لګیو دا کور زموږ لپاره په خپل دا سړی وي په خپل وي خو انسان چې دماغ بن شي د سره بسکه اولو ته سوي وې د څه لپاره لګیو وستاسو لپاره کومه دا ما چې نظر ستړي کو خوستاسو لپاره دا کور چې جوړ کړم او تا وې زما خو تباشه زما خو خطر ما خو بولا چانه کړی او دای لپاره سن دي اسمه قمقل سره نور خلکو لپاره کورونه باندې د خپل کور سوچ نه کوي دغه زمون کور دی ځکه بر عثمان بن عفان د قبر سره چې کیناسو په جړاوه شو عجيبه منظري د قبر عجيبه وخی په دې قبر کې امام حسن بصری رحم الله وی دوه ورځې دوه شپې په انسان باندې ډېری سخت راځي او په دې شپو کې یو شپه د ذکر کړی دا وی اولنې شپې چې انسان د دې مړو سره کوي ډېر ګرانه ته چې خپل زینه لاړ شي خپل کور نه لاړ شي چرته په سفر روان وي او په یوځی کې د دمه کولو نه غسړي د ته موږ سره ودیشه مرګره دوی اسوکو وی زمون په دې ډیره کې شپه وکا ټول ژوند دي ګوره مړی نه دي ټول څه دي ژوند دي ښه آباد زه تلل خوب درځي ولي ها ازي سره داخل خو ژوند دي وی که ژوند دي اله کار څه برابر دي نه د مړو سره بسنګ شپه کې دا شپې ورکه سوچ وکړه کنه ستا یو شپه په ول نه شپه چې د مړو سره تیرا بسنګ شپه بالکل خو په خواته ته مړی پراته دستا مرګری بیا دغستا گاونډیان ني ځکه امام حسن بصری رحم الله وی دا ډېر عجیب شپه او بیا د دین عجیبه چې کله د انسان په قبر کې خو دي چې د قبر سره خبرې کوي قبر خبرې کوي حدیث کې راځي امام ترمذی رحم الله راوړی او د دې حدیث نه مخکې به زته دا وایم چې د قبر اوسیدونکو سوچ کوو غره چې کله ستا ځامن ستا بچی ستا مرګري ته په قبر کې کی او بیا د باندې قبر دي چې بند کی سبحان الله تاسو به خیال کړئ دا یو دغه پلاني زینه आवाज کیده بل زینه وې دغه چون به کې بند کړه ابلو دغه به کې بند کړه ابلو بالکل سکی اوار ختم توبه دې قبر کې کیده او زما سره اوس شي کې دې ټیم کې خپل دماغ زما سره کلک ته په قبر کې کې خو دې یوازې پرې خو دې لاړو او چې کله واپس شو نته د غوی د قدمونو आवाज واوریدو سوچ کو چې دا بسنګ حالات او تانه لاړو په خاورو کې پرې خو دې په دې خطرناک او د یریو دغه ونته کې ماحول کې تسکړي پرې خو دې ظلمات بعضها فوق بعض تیری په تیرو لپاسه په لحد کې دنه بیا باغې لپاسه تی د لحد تیاره بیا په دې قبر کې خاورې واچول بیا دغه تیاره بیا باغې لپاسه د شپې تیاره چې لاس کوي کې دې مړي روي شنو د خپل لاس په ویني ها او هر څه غلي دي بالکل هر څه غلي او دا غلي کېدم په دوه قسمه ګوره یو غلي کېد د دې چې انسان ته به سکون ملوي تاسو خیال کړئ دا کله چې سره د شپې ود کی نو چې وی د خزي ته وی چې مو د وړو ته مو غلي شي دا غلي کېد د لسي خون ور کوي او یو هغه غلي کېدی چې تک تور تیار کې روزي د شپې د کور نه او د سماعتي لروزي صحیح ده پټي ته رواني او د هر څه صحیح بالکل صحیح غلي دا غلي کېد سړي له مزه ور کوي یریږي دې کې حالانکه دم غلي کېد دي امخ کې غلي کېدو نه امخ کې غلي کېد جداري دا جداري په دې قبر کې دا غلي کېد دي هر څه غلي شي او ته پروتي او د انسانانو د پیزار د قدمونو غواز ورچ کسان خلل زما زوی به کیولا امرګره استاد خزه بچي زما ګاډي راوستي هغه امال و دې دلته پروت دی او په دې کې एकदम دا قبر خبري شروع کی دا بسنګ حالات ته د قشن پروت غلې په تک تور تیار کې او قبر ته وي ها سړي خیال اوس ته څه جواب ورکړي قبر ځکه حدیث کې راځي امام ترمذی رحم الله راوړی
چې رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر ورننوتو هغه زیته کمزې کې چې رسول زمونږ کو نشه خلک یوریدو چې هغه خندل رسول سموتی کدا مرګ میات کړو نو خندل بم ډیر نه هغه ته د نصیحت کو به وته وی مرګ یادوي او به ته دا خبره وکړه وی روزانه قبر دا خبره کوي او دا خبره بتا تم کوي ها دا بتا ته کوي انا بیت الغربه زوی ناشنا کورې مګره ما سره آشنا مشنا نشتی ګوره دغه یو کور دی زمونږ کور د چا دی زمونږ او دیسه ناشنا د ډېر عجیب کور دی دا کور زمونږ دی او د ناشنا او کم کور چې آشنا دی هغه کور زمونږ نه دی وې دې په مخ وې دا قبر رسول صلی الله علیه وسلم وې دا قبر وې چې زه ناشنا کورې ما انا بیت الوحده زدي یوازې کېدو کورې ما دلته چې څوک راشي دویم کس سره نشي راتلی دا دې چې کور دی چې لازم به کې یوازې بیا وی انا بیت التراب زه د خاورو کورې ما په دې کې څوک سني شي کولای یو سړی ماته چې شیخ صاحب پاکستان کې په خلکو سمې کمرې جوړې کړي دې کمرې لاندې سي دي کمره خدا خو دې کمرې لاندې سي دي خاور ده چرتم زی خاور ته مخامخ کی انا بیت التراب بیا وی ز کله چې به کوی دا انسان کې خو دی شي رسول صلی الله علیه وسلم وی او چې د مؤمنی وی دا قبر وته وی ګوره حالات قشان دي سیده څنګه چې موږ دا اول نه وایو تکتوره تیارا هر څه غلی خلق دنه لاړو وی دا قبر وته اقدم شروع اقدم وته سوی مرحبا واهلا بخیر علی دی مؤمن ته دا قبر سوی بخیر علی وی ته چې په دې دنیا کې ګرځې دي زما ډیر خوښ وي ما چې دې وکړه راځي ته دی مؤمن ته دا خبر وشي مؤمن خوشاله شي او دا وته وی ته به ویني چې نن زتا سره سکو لازم کوته وی په شوق کې وته وی ته به ویني چې تاسو سکو رسول صلی الله علیه وسلم وی دسی وته پراخ شي را قبر لکه د کم زی پوری چې نظر رسی وی زمم تاسو نه هغه څوک ته ویني چې زه تاسو خوشاله وم دغه چې د زمکه او د قبر بډې مې اکور آباد کړی دی که د سړي کور آباد کړی و اذا دفن العبد الفاجر وکله چې فاجر فاسق کافر مجرم دنیا پرس خخ شي د باندې حق حالات څنګه باغ باندې एकदम به आवाज راشي لا مرحبا ولا اهلا ته څنګه دلته چراغله دا غریب خراوته نشي واپس راوته شي نشي راوته دسی بن کړه دې قبر ته دسی کدا قبر وته هر سوي کنه خود کده د پښان یو لاکه کنه او په کروڑو کې خو دې نشي راوته وي قبر ته چې لا مرحبا ولا اهلا په دې زمکه باندې چې ګرځې دې زما بدی شوي او تل دلته مرالي ته بنن ویني چې سره سکو دا قبر دې انسان ته وي ته بنن ویني چې سره سکو ما رسول صلی الله علیه وسلم وی راتنګ شي به د رسول صلی الله علیه وسلم د خپل ګوتی په دې ګوتو کې ورننه وشته داسې کې وي د پختې پر نور پختو کې لري دباو کړی دی وي ته زما په دنیا ته چې زما لپاسه ګرځېدې زما بدی شو ته اوس خېټه تر راغلی زما د حالات او په دې خوا کې مرګره نه ګوره او رسول الله صلی الله علیه وسلم ماران برایشي لو ان واحد منها نفخ في الارض کچته یو مرتبه تر وته ټکی دې زمکه ورکو په دې زمکه په دې یو ګټ کې هم چې ته شین بوټه راونه خېږي او هغه کې لګي رسول الله صلی الله علیه وسلم بيوي انما القبر روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار قبر یا د جنت په باغچو کې یو باغچه ده او یا د جهنم په کندو کې یو کنده ده په یو روایت کې راځي ډېر عجیب روایت ته وی يجعل الله للقبر لسانا دی قبر الله جب ورکی کله ول جب ورکی چې کله وګړي انسان خاخ کی ينطق به خبري شروع اكتب خبري شروع کی سوی يا ابن ادم اې د ادم بچیا امړې وېری
سو خبرې کی ګوره موږ څوک مرګري راغلي دي مور پلار می راغلي یا بچی می راغلي اما چې کور جوړ کړو غټ څوک دي نه نو زما کیف نسیتنی زیدو یې کړو او غالي دلته ته پته نه چې زدي سي کور یې ما چې هلته خلک یریږي ته پته نو چې دي سي کور یې ما چې بل څوک بګی ناراضي ته پته نو چې زده خاورو د سختو کور یې ما ته ځکه سره وړو ولینه تقدیر یوازې راغلی او په دې کور لپاره سامان پکار دی سامان ته څنګه شړ کور ته راغلی یو سړی کور ونیسي ځان له کور مې نیولی ښه لاړ او ډایرکټ به اوسي نه څه سامان شتي نه تولۍ شتي نه کمبل شتي نه نور څه شتي هېڅ هم نشته کور کې اوسېږي د دې سړي د عقل کې څه چل شوی کور له چې ځي نو دا کور به آباد کړي دې له به څه سامانونه واخلې د اوسېدو چې کوم چې ګزاره پې ستا کېږي که دې قبر د پاله څه سامان واخلئ دا داسې کور دی چې موږ به پکې لازم ږدي یو اخرنی روایت به ووایو خبرې ډېر نشي اوږدولی دا ډېره اوږده موضوع ده او که ما ته به دې کې چا اجازه درکړو چې موږ د پاپتو کښېنو نو زه انشاءالله الله په توفیق سره پاپتو د دې خبرې باندې تفصیل کولی شم چې دا قبر او آخرت او دا څومره سختې مرحلې دي یو روایت کې داسې راځي چې کله د انسان کېښودی شي په قبر کې دا کوم خلک چې ته واپس شي د هغوی د قدمونو اواز واوري एकदम په دا اواز ولګي د قبر نه ویحک ابن آدم واشتري التبعي ولي وی ته خلکو نو ویلي چې زه ډېر تنګ یم ته خلکو نو ویلي چې دلته تیاره ډېره ده ته د علماو اوازونه نو بوغ شوي چې دې ځای کې ګوره بل څوک پیدا نه ورکوي څه عجیبه انسان یې ته آدم بچی و ستا دپاره د تبعي تا څه تیار کړي که مؤمني نو هغه به ورته وایي چې غم مه کوه ما بجلي م تیاره کړې ده د سملاستو بندوبست مې م کړی دی زما سره هر څه تیار دي ته غم مه کوه قبر به ورته کولاو شي رڼا به شي په یو حدیث کې راځي ډېر عجیبه حدیث دی رسول صلی الله علیه وسلم وی کله چې دا مؤمن به د قبر کې کېښودی شي قبر ورته کولاو شي نو بیا په ده پسې دا ملایک راشي چې ملایک پسې راشي د سر د طرف نه وله راځي کوم چې د عذاب ملایکي وی کانت الصلاة عند راسه دا مونځ هلته ولاړې چوکیدار چېرته ځي و سړي نشي تللی لار بنده او دا روایت چې دی دا امام طبراني رحمه الله امام ابن حبان رحمه الله راوړی او د خی طرف نه چې ولوی راتاو شي هلته زکات ولاړې کمې پیسې چې دله الله په لاره کې لګولې ګس طرف ته چې راتاو شي روجه ورته ولاړې وی د کم ځای نه چې ورځي هلته یو عمل ولاړې او ورته وایي چې دلته مدخل نشتی مدخل یې د ننوتو ځای نشتی اخر دی چې هغوی مجبور شي واپس لاړ شي کینئ هر څه دغه شو ختم شو موقع ملاو شي کینئ فیقال له هغه ته وویل شي اجلس کینه اکینې رسول زموږ چې کله به د قبر کې کینئ نه ده ته دا نور داسې وښیي لکه ډوبېږي چې الله ورته یو منظر جوړ کړي او داسې منظر ورته جوړ کړي که د آخري وخت کې د ماښام ته نږدې دا نور چې ډوبېږي داسې منظر ورته جوړ کړي نو هغه ورته ووایي موږ د نه یو تپوس کوو هغه چې د منظر ته څنګه وګوري وایي ما پرېږدئ زه مونځ وکړم بیا مازدیګر ماښام مونځ رانه کېږي خو دا به هغه سړی دا خبره کوي چې ګورې د مونځونو سره پاتې شوی ما پرېږدوي د ماښام نور ډوبېږي وایي تاسو تپوسونه کوئ هغه ورته چې هر څه به وکړي خو زموږ د سوالونو جوابان اول دي د اوس هغه مانځه سره دومره شوق دی چې د هر څه تېر شوي دي چې زه په قبر کې یم ملایک راغلي امتحان دی تپوس دی هر څه نه بېغمه وایي ما پرېږدي چې مازدیګر دا مونځ وکړو ماښام ده یا د مازدیګر ده هغه ته کښېنه موږ به درنه تپوس وکړو وایي څه تپوس کوئ تپوسونه دي دغه وکړي دا 3 تپوسونه چې کوم دي او بھائی ګوره دې جواب ورکړي چې جواب ورکړي نو الله سبحانه وتعالی د برینه आवाज وکړي ان صدق عبدي زماري بنده رښتیا وي رب العالمین وي رښتیا وي نو یا الله سو کو چې رښتیا وي او بس د جنت تلاینه وته خوري کې او د جنت طرف نو یو کړکی کولو کې چې د هوا پی لګي
او د جنت ته خوشبو پی لګي او د دسا رسول الله وی هغه روح بروخیږي او د مرغانو په شکل کې به جنت کې ګرځي را ګرځي روح هلته مزي کوي او جسم چې هغه دلته مزي کوي او دا بل دویم قسم هغه چې پاسې نو کینا تفوسونه چې کینا هغه ها لا ادري سمعت الناس يقولون خلق بسوي من قم قوي من توبتين جسوت الله باوازو كان كذب عبدي دروغي يلا دروغي نسو سروكو بس جهنم تلای وتواچ او د جهنم نو ته کړکی کولو کې چې جهنم د تپ پی لګي او په عذاب ول ملائک مسلط کې او ماران او دار سب مسلط کې او روح ولوي سجین ته بوزي کم چې و مزم کې لاندې ده الته بوزي باغی کې وټړی او چې کله به قیامت راغی بیا به روباسو د دې هر سنه یو خبر واضح شو ان الموت ياتي بغته مرګ راځي څنګه راځي مرګ اچانک ما ته دې څو کوخه چې هغه ته پته لګیږي دا ولنه چې زمړ کېږم خلکو سره لاسونه ملو کړي چې په 2 ورځې بعد مړ کېږم دې سوچتي یا زه غنټه بعد مړ کېږم السلام علیکم وصیت اور څه کچا وصیت کړي مو په ځم پوښښ نه بالکل په اخري باغ ځن کدن کې پوښښ جوړ مړ کېږي خو ما اچانک راځي کنه ځن کدن مو اچانک راځي مرګ اچانک راځي دا خبر واضح شو دویمه ده که هر څوک یو که هر چا زوی او که څومره مالدار او که څومره دیندار سکند ټیم ته نه ملایي او دریمه ده چې دنیا زید قرار نه دی د اوسېدو نه دی دا زید تیریدو دی او په تیریدو او په اوسېدو په دوه کې فرق دی نه دا فرق زده کوي په دې باندې تیر شي اوسېږي پکې ما زړه سره ونه لګي دغه کور د پر تیریو کوي کوم کور چې زمونږ اخرنی قرارګاه ده زمونږ ضرور چې وته لاړ ته زمونږ ضرور الله سبحانه وتعالى دې برحم وکي الله دې وبخي دواګانو کې همیشه ساتي ډیر خسره او زه نظر دې چورلو منو هغه طرف ته کې ځای په دغه کې مخامخ ناس او چې ته درس نه پرې خو دې 3 کال زمو دغه یو ځای شي په 3 کالو کې 2 یا 3 درسونه پرې خو دې صح وزر صح او چې کله بدلته درس نو نبی مان معلومات وکړو شیخ صاحب نور زین کو علماء درسونه کې ما یو پلانیزي کې پلانیزي او روز کې والته او چې کله درس نو نو دا حالت مو دا ورځ به مو دغه تیری چې درس څنګه نه ډیر لري زینه براتو دغه داخل محدود د طرف نه براتو الله سبحانه وتعالى پر رحم وکړي الله دې وبخ एकदम لار نو سیدا دا مرګ به دغه سړي لحاظ نه کوي چې بيدینی دغه دیندار د دیم لحاظ ونکو نه چې ته کته دیندار مې کنه نو به هم چې ته ګوره دوکه نشي او بل ځای چې ځان ته دیندار مو وایا الله ته پته لري څوک دیندار دی او څوک نه دی زمونږ به سيو زمونږ دینداریانه به سي ته سخت ورځ مونږ ته پرته ده زمونږ د مرګري هغه مرحله تیر کړه رااله لکه څنګه چې موږ په درسونو کې نشو بلوز مې عمرګری ته داوي ما پروژه کې دوره کړې او تفسیر دوره ده قران مې دا ول نه شروع کړو د اخره پورې ختم کړم او په دې اخري ورځ باندې ما دا خبره کړې و او زموږ دغه مرګري به زموږ سره په هر درس کې ناسو د ماسپخین نه بعد براتو او د ماخام د بنګ لیکسات مخکې به کور ته واړو سرم دلته په دې اخرینی بیان کې ما دا خبره کړې و کچا ورېدلې یا چاته یاد نه هغه په دماغ کې وي ما دا ویلو مې روزه تیر شو خو دې مرګري وي چې موږ سره وښ نهسته بیا باندې اوس دا روزه روانه پدې چې موږ بیا باندې خو بیا ټیم وته لګ دې دغه مرګري تلار او هغه په درسونو کې ناسو دغه په مخ کې ما ډېرې پیری دا خبره کړې و چې انسان یو ورځ به زی اچانک مرګ برازي په هغه مې رااله تاسو سره ګارانټي دی چې پتا باندې راځي ته دا غنه جدای ته دا غنه خې ته دا غنه تکړه ستد الله سره خاص واسطه ده سې چلې تعالی چې ته بنه دا کې او کپدی حدیثه باندې سو کو نه ریت
او الله ته رجوع ونکړه دې رجوع نه کوي. ځکه چې زابل جو کسرېږي او مې د ملک الموت زمونږ د سر له دا اوس په راوجل وي تا ته تبزي نږدې که زمونږ نه روغ رمټ که ځوان لک هغه زمونږ نه एकदम لاړ د قشن د ملک الموت مونږ ته وي. او ځکه بعض کتابونو کې دا روایت را نقل کیږي وی په دې پوخانو خلکو کې یو کس د ملک الموت تویلو د ملک الموت په مخ کې ښکار کېدو خلکو ته دا چې به موسی عليه السلام گزار کړو بیا الله پټ کو نصیب هغه سړي تخکاری د چانه چې ساوزي ناغه د ملک الموت دوی وی ما نه چې سالي نو ما سره به ورایت کی هغه ته څه وي ماته د مخ کې نو وي د درې ورځې مخ کې ماته وي چې ځان تیار کړ هغه ته سیده وی لوز بل ډیر څه خوشاله او دسی په دنیا پورې وخت چې ته پوښي مکو ویسه برته مرګ وای ملک الموت په ماته دور مخ کوي ته وبو وس منځونه شروع کیسي एकदम چې ګور ملک الموت سره راغله شي چلې وی الله وی چې ساتي وباسه ته ډیر به وپای لوز دې مات کو هغه لوز باندې دې مات کړي پلانې مړ شو کنه ویاو وی پلانې مړ شو کنه ته پیجندو ویاو وی پلانې مړ شو کنه ویاو وی دا ټول ما دې لپاره کول ته وی چې ګور ته په سیم درځم دمه تاته وی خو ته به پوه نه شوي ځکه ته نږدې رالما د پلانې خو استخپلو ځکه د ملک الموت مونږ ته نږدې راغی درس کسره نه ویوړو وی تاسو ته وایم ګوره تاسو ناشي تاسو ته وایم چې ګوره دا وخت په تاسو ایران روان دي اوس کې دینم سو کې برت نه اخلي او کې دینم سو زړه نه ژوند کیږي الله دې په دغه شری باندې رحم وکړي موږ سره بل طریقه مونږ ته نه ده معلوم الله سبحانه وتعالى زموږ د ژوند ژوند دي الله سبحانه وتعالى زمونږ قبرونه چې دی هغه زمونږ لپاره غوړه کورونه وګرځي الله سبحانه وتعالى زمونږ په دغه مرګري باندې خاص رحم وکړي. الله سبحانه وتعالى دغه قبر د جنت باغچه کی او کوم نیک عمل چې هغه کړیو دغه جزا دی رب العالمین ورکړي او که ګناونه او خطاګانې دي شي الله سبحانه وتعالى دغه وبخ. الله سبحانه وتعالى دغه بچوله دغه خپلوانو له دغه مرګرو له صبر ورکړي. الله سبحانه وتعالى زموږ د ټول ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي او که د کوم مرګري سره سم معاملات صدقو انسانان یو په معاملات راځي زدا غالبا کومه سره چې ان شاء الله دغه به دي چې سره معاملې نه دي سره نو قبل پر چا سره سم معاملې نه انسان چې دغه قبر ته ورسي هغه شي کمزور شي محتاج نو بس بخانه ته ټول کوي او که دا سوچ تاسو په ځل کې چې دی مسلمان او مؤمنو نو بخپل دواګانو کې به نه يروي دا زمونږ د هر مؤمن په بل مؤمن باندې حق دی چې هغه په دواګانو کې نه يروي. اوس ډیر په دې ځکه پروت غریب یوازې پروت بالکل یوازې پروت اوس زمونږ دواګانو ته ضرورت دی اوس هغه وي او چې یو دوا تاسو کوي په قبر کې دې رڼاګانې ولګي